پیغمبر دا د جبران خليل جبران اثر دی چې ژباړه زينب سالک کړی ده. بیا یو مولا وویل موږ ته د مذهب یادونه وکړه. هغه وویل آیا نن مې پرته له مذهبه هم څه ویلي؟ تر اوسه مې چې ستاسې کوم کارونه او خیالونه بیان کړل له مذهبه جلا وو، او هغه چې له عمل او خیال لري دي آیا له مذهبه وتې دي؟ هر شیبه چې په روح کې کوم حیرانونکی او تلپاتې انځور ځلانده ده، کله چې ته تیږې میده کوې، کله چې کارزي کې په کار بوخت یاست، نو آیا هغه پرته له مذهب بل څه دي؟ داسې څوک دی چې خپل کارونه له ایمانه بیل کړي یا خپلې بوختیاوې له عقیدې جلا کړي؟ څوک دی چې د خپل ژوند ساعتونه مخې ته خپاره کړي او ووایي دا ساعت د خدای لپاره، دا مې د روح لپاره او دا مې د جسم لپاره. ستاسې ټول ساعتونه د الوت مټي دي چې د ژوند په فضا کې له تاسې سره یو ځای حرکت کوي. هغه ډله چې خپل نیک اخلاق د ښې جامې په توګه کاروي، نو که د دې ډلې ټول خلک لوڅ لپړ شي، غوره به وي چې هوا او لمر یې پوستکی سوری کړي. او هغه کس چې خپل کارونه له اصولو او اخلاق پوهنې سره برابر ساتي، داسې ده لکه خپله ښکلې مرغۍ چې په پنجره کې بنده کړې وي. د قدرت آزاده نغمه هغه نه ده چې د پنجرې له تالې او تارونو سره ټکر وکړي او بیا راووځي، او هغه کس چې عبادت یوه کړکۍ ګڼي چې کله یې بیرته کوي او کله یې بندوي، نو دغه کس د خپل روح هغه ځاله نه ده لیدلې، هغه ځای چې کړکۍ یې له ختیځه تر لویدیځه بیرته دي. ستاسې د ورځني ژوندانه چاپیریال، هغه چې تاسې پکې خوراک څښاک کوئ او ویده کیږئ، ستاسې عبادت ځای او ستاسې مذهب دی. کله چې تاسې دې عبادت ځای ته ننوځئ، نو خپل ټول سامان له ځان سره وړئ، یوم، نغری، تبر، مارتور، شپیلۍ او ټول هغه سامان چې د خپلو اړتیاو یا مزو چړچو لپاره یې چې تیاروئ. تاسې د تسلیم په دې دنیا کې نه له خپلو بریالیتوبونو برتلی شئ او نه له خپلو ناکامیو ښکته غورځېدلی شئ، او ټول انسانان له ځانه سره بوځئ، ځکه چې نه تاسې د هغوی له ارمانونو او هیلو څخه پورته الوتلی شئ او نه یې له نهیلیو څخه ښکته پرېوتی شئ. که تاسې د خپل ژوندانه دلیل پیژندل غواړئ، نو معماوې مه حل کوئ، بلکې خپلې شاوخوا ته وګورئ. تاسې به د ښکلې ښځه وګورئ چې له ماشومانو سره لوبې کوي. فضا ته وګورئ، هلته به یې په وریځو کې د برېښنا په غیږه کې خندان ووینئ. تاسې به وګورئ چې د برېښنا په لمنه کې مټې غځولي او د باران له څادر سره ځمکې ته راښکته کیږي. وبه وینئ چې هغه په ګلونو کې موسیږي او د ونو په پاڼو کې اشارې کوي. د هغه موندل دومره ستونزمن نه دي لکه تاسې چې ویل. له مذهبه نوې بلا مه جوړوئ. مذهب یوازې ستاسې مخې ته پروت ژوند دی، نور هیڅ نه دی. نوې جامې مه وراغوندئ، په تصویرونو یې رنګ مه خپروئ. د هغه د طبیعت رنګ هم ستاسې د طبیعت د رنګ په څیر دی، او دا درته بیخي بسنه کوي. بیا یو فقیر وویل ښه اوس خو د مرګ حال هم ووایه. هغه پوښتنه وکړه تاسې غواړئ چې د مرګ له رازه خبر شئ؟ بیا هغه وویل خو تاسې به څنګه په دې راز پوه شئ چې تر هغه وخته چې د ژوندانه په زړه کې یې لټون ونه کړئ. هغه د ژوند په زړه کې یوه پټه خزانه ده، خو هغه د ژوند په څیر یو څرګند راز دی. خو ګونګی چې سترګې یوازې په شپه کې غړیږي، د ورځې د نور له رازه څه خبر دی؟ که تاسې غواړئ چې د مرګ په راز پوه شئ، نو ژوند او هغه څه چې په ژوند کې دي د زړه دروازه پرانیزئ، ځکه چې مرګ او ژوند بیخي یو څیز دی، له یوه واره لکه سیند او سمندر. د ژوند د سیند په اړه ستاسې غلې پوهه ستاسې د امیدونو او غوښتنو په ژورو کې پټه ده، لکه د ونې تخم چې د واورې تر ډیرې لاندې د پسرلي خوب ویني او را روانې زمانې ته سترګې په لاره دی. په خپله غېږه کې د ژوند په ټولو خوبونو باور ولرئ. په همدغو خوبونو کې د ابدیت دروازه نغښتې ده. ستاسې په زړه کې له مرګ ویره د هغه شپانو وسوسې ته ورته ده چې د خپل مالک مخې ته ولاړ وي، ښه پوهیږي چې هغه به یې پر سر د شفقت لاس راکاږي، خو بیا هم په ویره کې وي. خو آیا د دغه شپانه په لړزیدونکي جسم کې د خوشحالۍ تودوخه نه وي؟ او آیا په هر حال کې به د ده پر ویره نه غالبیږي؟ او مرګ څه دی؟ بې له دې چې ستاسې وجود لکه واورې یوه کنده لمر ته پرته وي او نړۍ ځلوونکی لمر یې ویلې کړي او وبهیږي، ویلې شي او بیرته هغسې اوبه شي لکه پخوا چې وي، او بیرته د پخوا په څیر له سیند سره یو ځای شي، او دا سیند بیرته د سمندر په پراختیا او ژورتیا کې ځان ورک کړي. ساه وتل څه معنا لري؟ بې له دې چې ساه له خپل ناکراره تګ راتګ ازاده شي او په فضا کې خپره شي، او بې له کومه بندیزه د مطلق کمال په لټون کې پالوت راشي. بیا چې تاسې د خاموشۍ له دریابه یو غړپ وکړئ، نو نغمه به مو په هماغه ورځ له ژونده ډېرې پورته په لوړتیاو کې خپره شي، او کله چې د غره څوکې ته ورسېدئ، په اصل کې به همدغه مهال پر غره ختل پیل شي. ځمکه به مو په غېږه کې ونیسي او همدغه وخت به ستاسې طبیعت په ابدي چاپیریال کې په نڅا شي. په خبرو کې ماښام شو. عارف وویل
دا ورځ او دا ځای مبارک دی چې ستا روح له موږ سره خبرې وکړې. هغه وویل آیا زه یوازې ویونکی وم او اوریدونکی نه وم؟ دا یې وویل او د عبادتځي له پوړیو راکوز شو. ټول ورپسې ور روان شول. هغه خپله بیړۍ ته ورسید. د بیړۍ پر تخته ودرېد او د عرفې پر خلکو یو نظر تیر کړ او په لوړ غږ یې وویل ای د عرفې خلکو، هوا راته وایي چې نور نو درنه رخصت واخلم. زما دومره تادي نه ده لکه د هوا چې ده، بیا هم تلل پکار دي. د هوا څپې ماته بلنه راکوي او دا بلنه زه نشم رد کولی. خو د وروستي سلام نه مخکې در سره خبره نیمه کول غواړم. موږ اواره یو چې په ورانو لارو او شاړو دښتو کې لالهانده یو. په کوم ځای کې چې د ژوند یوه ورځ پای ته رسوو نو بله له هغه ځایه نه پیلوو، او لمر هیڅکله او هیڅ سهار زموږ اوسېدنځی پر یو ځای نشي موندلی. هغه مو د پریوتلو پر وخت په یو ځای کې پرېږدي او د راختلو په وخت کې مو بل ځای بیا مومي. هغه وخت چې دنیا په خوب ویده وي بیا هم موږ روان یو لکه مسافر. موږ د یوې کلک جرړې ونې تخم یو. زموږ د طبیعت د بشپړتیا د عادت دی چې موږ له هوا سره یو ځای شو او یو ځای ورسره خپاره شو. ما له تاسې سره ډېره لږه زمانه تېره کړه او ډېرې لږې خبرې مې در سره وکړې او یو لنډ پیغام مې در ورساو. خو که زما غږ ستاسې په غوږونو کې او مینه مې ستاسې په زړونو کې په ورکېدو شي، بیرته به مو خواته راشم او بیا به درته هماغه پیغام واوروم. هو که د سمندر څپې په دې لور وي زه به ورسره یو ځای راشم، او که مرګ زما په وجود پرده غوړولې وه او لوی سکوت په غېږه کې نیولی و، خو بیا به هم یو بل ځای زه ستاسې په ادراک کې خپل ځای لټوم او زه پوهېږم چې زما خبرې اترې به نه ناکامیږي او هغه راتلونکی چې تاسې ته دومره نږدې دی لکه څومره چې درنه ماضي لري دی. هماغه ماضي به زما پیغام تاسې ته په هغه ژبه چې ستاسې خیالونو ته ډېر نږدې دی روښانه واضح کړي. که زما په پیغام کې حق وي یا پکې د حق یوه جلوه هم وي، نو یقینا تاسې به یې د راتلونکي په تندي ځلا ووینئ. زه د هوا د څپو له جوټو سره ځم، خو ای د عرفې خلکو، د آدم تشي ته نه ورځم بلکې د ژوند ځواکمنو غرونو ته ځم. نو که نننۍ ورځ ستاسې اړتیا او زما مینه نشي پوره کولی، نو تاسې د یوې را روانې ورځې ژمنه وګڼئ. د انسانانو اړتیاوې بدلیدلی شي خو مینه یې نشي بدلیدلی. نه یې دا غوښتنه بدلیدی شي چې د هغوی مینه دې د هغو اړتیاوې پوره کړي. نو په یاد ولرئ چې زه هم انسان یم ستاسې په شان. مینه او د مینې اړتیا زما په زړه کې هم شته، ځکه نو زه د هغه لوی سکوت په غېږه کې له آرامه وروسته بیا تاسې ته راځم. هغه لړې چې د لمر راختلو په وخت کې خپل ځای پرخې ته پرېږدي او الوځي، همدغه لړې برځي، یو ځای کېږي، وریځ ګرځي او د وریځو نه په وار سره راورېږي. زما حال همدغسې برېښي. د شپې په تیاره او چوپتیا کې زه ستاسې په سړکونو ګرځم او ډېر ځلې زما روح ستاسې کورونو ته ننوځي. او کله چې تاسو ویده یاست نو ډېر ځله مو سر ته ودرېږم او موسېږم، سر ته مو درېږم چې تاسې په خوب کې یاست. دعا درته کوم، ستاسې زړه زما په زړه کې درزېږي او ستا مو زما سا ته غاړه وځي او ستاسې نظر زما په سترګو کې غړېږي. نو زه تاسې ټول پیژنم، ستاسې له خوښیو او درده خبر یم. ډېر ځله چې تاسې په ویدو کې کوم خوبونه ګورئ، هماغه خوبونه وي چې ما په ویښه لیدلي وي. زه ستاسې په منځ کې داسې یم لکه د غرونو په منځ کې جهیل. د غرونو د څوکو انځور می په تاسې کې دننه ستاسې د تصوراتو په دلدل کې پر غرونو او ستاسې د فکرونو او هیلو په تیریدونکو قافلو کې ولید. زما په چوپتیا کې ستاسې د ماشومانو مسکا لکه د دریاب توپان او د ځوانانو ارمان مو د څپو په څیر خپرېده او زما د وجود په ژورو کې دریاب او څپې تر اوسه سندرې وایي. خو یو بل څیز هم چې له دې مسکا نه خوږ او له ارمانونو ځواکمن دی هم زما په وجود کې شته او هغه ستاسې بې پایه وجود دی. هغه ځواکمن وجود چې ستاسې جسم پکې خوږه غوښه او پوستکی دی. هغه وجود چې د نغمو په ساز کې ستاسې ترنم یو نري ترنګ ته ورته دی. په دې بې پایه وجود کې تاسې بې پایه او بې کناري او په همدې کې دننه مې ستاسې اصل وپېژنده او له دې اصل سره مینه کول زده کړل. مینه څومره فاصلې وهي چې خپل منزل ته ورسي، کومه هیله او کومه غوښتنه او کوم تصور دی چې له دې ډېره فاصله دی وهي، لکه د څیړۍ لوړ قامت او استوار وجود چې د ګلونو ځیلۍ ترې تاو شوي وي. ستاسې دننه دا ځواکمن وجود قایم دی. د همدې ځواک مو په ځمکه کلک ساتي او د همدې وږمې مو په پراخه فضا کې اوچتوي. د همدې په لارښوونه تاسې تلپاتې عمر کوئ. تاسې ته ویل شوي چې د زنځیر هره کړۍ مو کمزورې ده، خو دا یوازې نیمایي حقیقت دی. ستاسې د زنځیر کړۍ چې څومره کمزورې دي همدومره ځواکمنې هم دي. ستاسې له یو حقیقت یا جزوي عمل نه ستاسې د مجموعي اهلیت اندازه لګول داسې دي لکه د سمندر د ځواک اندازه چې څوک د هغه په سر له زګ او یا پوکڼیو نه لګوي. اوکې، تاسې سمندر یاست. په ساحل کې لوی بیړۍ ستاسې د مد و جزر انتظار کوي.
تاسې لکه د سمندر په خپلو بریدونو کې باندې یاست. تاسې د خپل مدو جزر په چټکتیا نه توانیږئ، سره له دې چې مدو جزر ستاسې دی. تاسې د دنیا د موسمونو په شان یاست چې ژمی نه پرېږدي پسرلی راشي، خو پسرلی په ژمي کې ناست وي، موسیږي او نه بې صبره کیږي. داسې فکر مه کوئ چې زه دا خبرې د دې لپاره کوم چې وروسته تاسې یو بل ته ووایئ ودې لیدل هغه زموږ څومره ستاینه وکړه، هغه یوازې زموږ ښه والی ولیده، زما په خبرو د پوهېدلو هڅه وکړئ. زه خو په حقیقت کې په هماغه توریو له تاسې سره خبرې کوم چې ستاسې دننه ټوکېږي، چې معنا یې په تاسې کې خوندي ده، او پوهه چې موږ ته د تورو کومه شتمني راکوي هغه څه ده؟ د هغې پوهې په بدل کې چې پرته له تورو موږ ته بخښل کیږي. زما او ستاسې توري د ماضي د هغو ولاړو اوبو څپې دي چې د تیر مهال په ګیرو اوبو کې پیدا کیږي. د لرغونتیا د مهال د تیارو هغه څپې دي چې کله کله د نوي مهال د رڼا لمنه لمس کوي. د عقل و فهم لرونکي خلک چې کښتۍ یې پر دغو موجونو سپري دي تاسې ته له خپل عقل و فهم نه برخه درکوي. خو زه ستاسې له عقله خپلې برخې پسې راغلی یم او وګورئ ما هغه څه وموندل چې له عقل و فهمه هم لوړ او غوره دي، یعنی د روح هغه لرغونې وړانګه چې په تاسې کې روښانه ده او ورځ په ورځ ځلانده کیږي.